ځوانان راډیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. زه امید یوسف زه یم تاسو ټولو ته د ورځې په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. په دې هیله یم چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن مو په خپرونه کې د ټولګټو وزارت ویاند مولوي صاحب حمیدالله مصبح خپرونې ته راغوښتی دی او د دغه وزارت د ننګونو او لاسته راوړنو په اړه به انشاءالله وغږیږو. په خپرونه کې محصلین هم راسره شتون لري. د خپرونې په وروستۍ برخې کې به انشاءالله دوی هم خپلې پوښتنې د میلمه څخه مطرح کړي. جناب مولوي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. امید صاحب تاسې او د رادیو تلویزیون ټولو همکارانو، ټولو لیدونکو اوریدونکو او د ځوانانو ټولو ته د زړه له تله سلامونه او د ټولو د جوړتیا او روغتیا په هیله. کور مودان ډېره زیاته مننه. په لومړیو کې یادونه وکړه جناب مولوي صاحب چې د ټولګټو وزارت د اوس لپاره کومې پروژې د لاس لاندې لري؟ امید صاحب موږ د نوي کال کې پرون په مطبوعاتي کنفرانس کې هم یادونه کړې وه چې یو هغه پروژې چې نیمګړې له تیر ادارې له تیر نظامه پاتې دي د هغو تکمیل په مخکې کې هم زموږ پلان و او د راروان کال کې هم شامل دی. او دومه خبره دا ده چې د اسلامي امارت له لورې دوه لویې پروژې کار ورباندې پیل شوی دی چې یوه د کابل کندهار بلکې د کابل هرات لویه لار ده، د هغې اساسي ترمیم دی، او بل د سلنګونو لویه لار ده. او د دې ترڅنګ په ټولو ولایاتو کې په هغه خپله ماشینري او په خپلو وسایطو د حفظ و مراقبت چارې دي او دغه رنګه د پلونو پلچکونو ترمیم دی او له رسوبي موادو د سیلابونو له دغه پاکي ده. او په دې وروستیو ورښتونو کې چې موږ ته کوم زیان رسېدلی دی د هغو سړکونو بیا رغونه ده. ډېره مننه. دا هغه مهم موضوع دی چې تاسو ورباندې اوس لپاره کار کوئ. دې ترڅنګ غواړم د سالنګونو د لارو د جوړولو په اړه له تاسو واورو چې تېره ورځ هم تاسو په خپل یو کلنی راپور کې دې موضوع یادونه وکړله چې په دې پروژه باندې موږ کار کوو. ځینې ساحې شاید چې په کانکریټي ډول باندې جوړ شي او ځینې هم قیر شي. د سالنګونو د سړکونو د جوړولو چارې څومره پرمختللي دي او څه فکر کوئ په راروان څومره وخت کې به دغه پروژه تکمیله شي؟ په دې کې شک نشته چې سلنګونو لویه لار زموږ د هیواد لپاره په هر لحاظ یو مهمه لاره ده. د ترانزیټ لپاره هم، د مسافرو لپاره هم، د اتصال د ولایتونو لپاره هم، بلکې د اتصال له اسیا سره هم موږ دغه مهمه لار ده. او په دې کې هم شک نشته چې په دې لاره کې انتهایي ډېرې ستونزې موجودې دي، ډېره خرابه ده، د تګ راتګ مشکلات پکې ډېر زیات دي. په تېره اداره کې په د دغې لارې هغه پوخ سړک یا قیر سړک اړول شوی دی او همدغسې ویجاړ پاتې و. موږ تر اوسه پورې د سالنګونو د حفظ و مراقبت چارې ده په دې معنا جاري ساتلې دي چې 2 ځله هلته جغل اندازي شوې ده چې هغه عاجل مشکلات ورسره حل شي. دغه د سالنګونو د حفظ و مراقبت دایمي کار دی. د اساسي ترمیم لپاره مو په دې اوس کې له همسایه ولایتونو څخه ماشینري را انتقال کړې ده او د هغه د سړک د موادو قرارداد هم له ایران سره شوی دی. په دې معنا چې د سلنګونو لپاره موږ تخنیکي ټیم له ډېرو مجالسو له ډېرو غونډو وروسته دې پرېکړې ته ورسېدو چې هلته د هوا حرارت او رطوبت یعنی د سړوالي د هوا زیات دی سالنګونه او اوبه پکې زیاتې دي. نو بیا د دې لپاره داسې مواد پکار دي چې هغه یو څه مقاومت ولري او یو څه په معیار باندې تر مخکې بالا وي چې موده یې زیاته سي. په دغه اعتبار باندې چې موږ څومره کوښښ کړی دی په ایران کې د دغه موادو په تضمین سره قرارداد شوی دی چې هغه د دې تضمین. دا پروژه ورکړل شوې ده که دولت یې جوړوي؟ نه، دولت یې جوړوي. د دغه موادو قرارداد له ایران سره شوی دی چې هغه به هم په تضمین راکوي. بیا سالنګونو دغه د تونل ساحه چې 10 کیلومتره ده، دلته اوبه ډېرې زیاتې هر وخت طبعا او په دې تونل کې اوبه راځي. دغه برخه به په کانکریټ وي چې له اوبو سره مقاومت زیات کولی شي او پاتې 20 کیلومتره به بیا د اسپالټ په ډول وي چې په هغه کې بیا د اوبو دونه مسله نشته. د سړوالي اندازه مو دقیقه یعنې هغه ته مو ډېر پام کړی دی. طبعا عموما په سالنګونو کې په ژمي کې هوا تر 10 منفي پورې رسیږي. کوم مواد چې اوس د قیر او د نورو موږ قرارداد کړی دی هغه د تضمین په حیث 40 منفي دي. ډېره مننه کوم. دغسې موارد چې تاسو یادونه وکړه چې په لوړ کیفیت سره لوړ معیار سره دغه اسفالټ او قیر بالاخره راځي او کانکریټ کیږي. دغه موارد په تېر نظام کې هم موږ لیدلي وو. په تېر نظام کې هم داسې ویل کېدل چې د هوا د ټیټوالي د هوا د جګوالي په اساس باندې ځینې موارد دي چې همداسې جوړیږي. تاسو هم د دې موضوع یادونه وکړله. څومره تضمین وجود لري چې دغه مواد به بیرته خرابیږي نه او که چیرې خراب شي مسئولیت بیا موږ امید صاحب چې په ایران کې کوم ما یادونه وکړه چې هلته موږ کوم قرارداد کړی دی هغوی هم تر اوسه پورې دغه ډول مواد نه چاته ورکړي دي
او نه استعمال سوي دي، په دې معنا چې په کم معیار په کم کیفیت یې موږ ځینې غواړو هغه دوی هلته هم په ایران کې هم دغسې ځای نشته چې په دغه اندازه په سړوالي یعنې په 40 منفي سړوالي کې مقاومت وکړي. دغسې شی دوی هم تر اوسه پورې نه درلود، خو بالاخره موږ دغه موافقې ته رسېدلي یو. هغه زموږ ټیم پر دې موافقه ورسره کړې ده چې دوی به دغه مواد تیاروي او موږ ته به د تضمین په حیث راکوي، یعنې که هغه خپله په اصطلاح چې کوم ورنټي لري که تر هغه مخکې ختم سي دوی به یې ذمهوار وي. ډېره مننه. دې برخه کې یو بله پوښتنه چې را پیدا کېږي، ځینې په تېر نظام کې شرکتونه او پروژې وي چې هغوی د دولت څخه د ټولګټو وزارت څخه ځینې پروژې نیولې وي، هغه پروژې نیمه کاره ځینې پاتې دي. د هغې تقریبا 80% 90% کارونه پرمختللي وو، کارونه یې صحیح د نتیجې چې څه ګټور و ګټور نه و هغه بېله موضوع ده، خو دوی کار کړی دی، د دوی روپۍ دولت باندې پاتې دي، په ټولګټو وزارت باندې د دوی روپۍ پاتې دي، د دوی امتیاز اوس د اسلامي امارت ورکوي که نه؟ داسې د امید صاحب چې په روپۍ پاتې دي د انوایس او د تضمین او د نورو په ډول باندې، خو په دې کې خبره دا ده چې هغه قوانین چې د سړک په جوړېدلو کې یا د قرارداد په وخت کې په کار دي، هغه اصول چې ایښول سوي د دې لپاره دي چې دا کار منظم سي، هغو اصولو ته په پام موږ ورته ژمن یو او انشاءالله حتما د دې لپاره چاره لټوو. بلکې د کابینې پریکړه ده، څو ورځې وړاندې د وزیرانو شورا پریکړه کړې ده او له دوی څخه یې خپل اسناد او شواهد او د دې لپاره یې مستقل د کمیسیون د ایجاد اعلان کړی دی چې هغه نه یوازې د ټولګټو وزارت بلکې انکشاف دیهات او نور هغه وزارتونه چې د هغو سره په دغه ډول قراردادونه او پورونه پاتې دي د هغو به څېړنه کېږي او څومره چې هغه اصول مني تر هغه وخته پورې موږ ورکوو هغه خپل. ډېره مننه. د ټولګټو وزارت داسې اوس بودیجه لري چې پراختیایي پروژې عملي کړي په هېواد کې؟ موږ د بودیجې له کمښت سره ټول نظام بیا په تېره ټولګټو وزارت په دې کې شک نشته چې بودیجه مو کمه ده، ورسره مخ یو د بودیجې له کمښت سره، مګر بیا په ضمن کې د کابینې پریکړه دا هم ده چې تاسې په کومو ځایونو کې اړتیا ده یو لویې پروژې وي، هلته به له موږ سره د معادنو په تبادله د هغو په معادله باندې د قرارداد اجازه راکول کېږي او په هغه ډول به موږ انشاءالله بیا د بودیجې دغه نه وي. دقیقا همدغه موضوع خصوصا په دغه څو ورځو کې د رابرسېره شوې ده په هېواد کې ځینې قراردادي شرکتونه چې پروژه اخلي هغوی مجبوره دي د دغه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ځینې معادن استخراج کړي. دا خبره تر کومه پورې حقیقت لري؟ موږ ته د کابینې له پریکړې سره سم همدغسې یو تجویز راکړل سوی دی، داسې وړاندیز راته سوی دی چې که تاسې کومه پروژه وي مثلا د لویه پروژه وي چې هغه ستاسې بودیجه د هغه لپاره کافي نه وي، د هغه په معادله کې به بیا د معادنو د قرارداد یو خپل یو ترتیب جوړوو، خو تر اوسه پورې عملي بڼې ته نه ده راوتلی. یعنې جبري هم تر اوسه نه دی؟ تر اوسه پورې نه دی. ډېره مننه. که د قندهار کابل د لویې لارې په اړه یادونه وکړئ چې څومره کارونه مخته تللي دي او ټولګټو وزارت څه پلان لري ورباندې؟ د کندهار او کابل لکه کابل تر هراته د سړک د 2 اړخه جوړېدلو پلان لرو، اعلان مو کړی دی چې دا به 2 طرفه سړک وي. هغه د سړک په اصطلاح ټیپي 1 سړک دی چې 25 متره یو اړخ 25 متره بل اړخ ته حریم لري. په مخکې موږ په ټیپي 2 جوړاوه چې په هغه کې 50 متره یو اړخ 50 بل مجموعي 100 متره راتلی حریم، خو اوسنی پلان به نظر و بودیجه او امکاناتو ته د ټیپي 1 سړک دی چې هغه 2 طرفه سړک دی، 25 متره حریم دی. له کندهار تر زابل کار عملا پیل سوی دی. په دامان ولسوالۍ کې اوس هم زموږ کمپ هلته مشینري وسایط او انجینري ټیم لګیا دی، د سړک مواد یعنې هغه قیر ورباندې اوارېږي له کابل له کندهار تر زابله پورې. همدغه رنګه له دې طرفه بیا له غزني زابل اړخ ته هم قرارداد سوی دی، چونکې دغه 900 کیلومتره سړک موږ پر 100 کیلومتره ویشلی دی. نو شرکتونو ته ورکوو، کوم شرکت چې اسناد او خپله تیاري ټوله کړې دغه کار شروع کوي او کومه چې برخې چې پاتې دي له هغو شرکتونو سره په جریان کې. ډېره مننه. پخوا دغه ادارې سره نړیوال ټولن ډېر زیات کومک او خصوصا د ودې او پرمختګ په برخه کې په کلیو بانډو کې ډېره زیاته مرسته کېدله. اوس نړیوال بانک له تاسو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي که مشخص کوم د نړیوال بانک دلته ځینې پروژې دغسې نیمګړې پاتې دي او موږ په وارو له نړیوال بانک څخه غوښتي هم و له هرې طریقه مو غږ ورباندې کړی و چې هغه خپل نیمګړي کارونه تکمیل کړي، له موږ سره مرسته یې بیا وروسته خبره ده چې هغه پاتې کار یې پوره سي. بیا په دې کې دوی په دې اوس کې له ښه مرغه دغسې په اصطلاح یو شین څراغ لګولی دی چې موږ دلته دفتر خلاصوو او خپل کارونه نیمګړي کارونه تکمیلوو.
څومره هیلهمند یاست او د اسلامي امارت څومره ضرورت لري دغه کومکونو ته تر څو د ټولګټ وزارت په چوکاټ کې دغه کومکونه افغان ولس سره وشي؟ هیله مو دا ده چې هغه پروژې چې له دوی نیمګړې پاتې دي لومړی د هغو کار راسره فارغه کړي، یعنې هغه پروژې تکمیل کړي او د ولس د خدماتو لپاره یې وړاندې کړي. د هغه وروسته به انشاءالله بیا موږ ته خپل یو کوم څه اړتیا او کوم ضرورت ورسره شریک کړو. پخوا چې دغه پروژې ورکول کېدلې خصوصي شرکتونو ته، مثلا د یو سړک د 1 کیلومتر 2 کیلومتر تر 10 یا 10 کیلومتر پورې د یو خاص قواعد درلودل، ځینې وایي چې بیا د نړیوالو هغه اصول او قوانینو په نظر کې نیول سره و. اسلامي امارت نوي پروژې شرکتونو ته په کوم اساس ورکوي؟ په هماغه قوانینو باندې چې تدارکاتي قوانین دي، تدارکاتي اداره ده، هغه اصول دي، هغه پرسونل دی، هغه کارمندان دي او هغوی له دغه اصولو سره چې له مخکې بلد دي په هماغه ډول ورکول کېږي. خاص تغییرات پکې نشته؟ هیڅ. ډیره مننه. داسې څه چې تاسو د تیر نظام په پرتله یعنې ابتکار یې وګڼئ، څه م کړي دي ټولګټو؟ زموږ ابتکار د سالنګونو د لارې دغه ما چې مخکې بیان درته وکړ دا هم یو ابتکار دی. د کابل هرات د سړک رغونه هم ابتکار ده او په دغه ډول چې کوم پلان ما درته بیان کړ دا زموږ له ابتکاراتو یو دی. او څومره خوشبین یاست چې د عملي کېدو په برخه کې به تاسو موفق اوسئ؟ موږ هر کله په دا ثابته کړې ده چې تر خبرو مو هغه کار زیات وي. دا هم ډېر لوی کار دی خو دغونه خبرې نه دي ورباندې سوي چې څونه پکار دي. یو موضوع روښانه نه شوله جناب مولوي صاحب، دغه د پروژو د تکمیل وخت دا تاسو ته هم نامعلومه دی که په ټوله کې د کوم کار پروژو؟ ورباندې روان دی د سالنګو د پروژې موږ دا کارونه حتما په دې کې مو نیټه یعنې داسې دقیق خو نسو ښوولی چې په دونه وخت کې، مګر زما یاد دی چې د کندهار تر زابله پورې موږ څو میاشتې مخکې کار شروع کوه. د هغه ټیم چې دا کار یې په لاس کې دی هغه د په اصطلاح د پروژې له مسؤله چې ما پوښتنه وکوي په 15 میاشتې کې انشاءالله رسوو کندهار ته، زابل ته. په 15 میاشتې له کندهاره تر زابله پورې. ډیره مننه کوو. عزیزانو، په خپرونه کې او د خپرونې په دې برخه کې را سره درانه محصلین هم د ژورنالیزم پوهنځي دي. خپرونه موضوعات یې د مولوي صاحب واورېدل. دوی که ځینې پوښتنې لري انشاءالله له دوی څخه به یې واورو. لومړی پوښتنه به راواخلو. سلام، محمد عمر کاکر هستم. سوالم از جناب مولوی صاحبی است که کار ساخت ساز بعضی از سرک‌ها با آمدن امارت اسلامی متوقف و ناتکمیل ماند، مانند شهرهای کابل لوگر. آیا کدام برنامه برای ساخت ساز این شهرها دارن یا خیر؟ تشکر. مولوي صاحب دې پوښتنې ته به ځواب ورکړو، بیا بل پوښتنه. ښه، کاکړ صاحب د کومو کارونو چې پروژو چې کارونه نیمګړي پاتې دي، لکه د بیلګې په ډول چې تاسې کابل لوګر سړک یاد کړ، موږ په مخکې کې یعنې په لومړیو کې همدغه پروژې ته زما یاد دی چې 15 میلیونه افغانۍ مو په عاجل ډول ورکړلې، ورته تسلیم کړلې چې هغه کار مخته یوسي او دغه کار ډېر لږ پاتې دی. البته له دوی سره زموږ د کنټرول کیفیت څه جنجال شته، په هغه خاطر مو د دې پروژې افتتاح نه ده کړې، نور کار روان دی. بله پوښتنه. سلام، با نام یاد خدا، عزت الله سماسم. از جناب موضوع پرسشم شما است که همین شهرهای کابل شمال کار چه وقت آغاز میشه؟ از فکر کنم از سر شمالی شروعش است دیگه، چون که در حکومت قبلی هم تصمیم گرفته شد که کارش آغاز میشه. تا فعلا کارش آغاز نشده چون مردم با مشکلات های جدی مواجه هستند. ازدحام بیشتر است، کارشون چه وقت آغاز میشه؟ د کابل سرای شمالي د سرای شمالي او شمال ولایتو معمولا پخوا په تیر نظام کې دغه 2 سړکه پلان شوي وو. ځینې چارې پر مخ وړل شوي وي، ځینې کارونه هم پر مخ وړل شوي وو. 2 سړکه پلان و، اوس ناتکمیله پاتې دی. زه امید صاحب په دغه اړه باندې معلومات نه لرم چې پروژه زموږ مربوط ده که نه، او که زموږ مربوط وي څومره کار یې سوی دی، څومره کار نه دی سوی. په دې اړه زه معلومات نه لرم. ښه، بله پوښتنه به راواخلو. دوست بعدی. سلام، وقت همه بخیر. محمد فرشاد عالمیار هستم. درباره به ولایت پروان شهر چارهکار ساخت زیرزمینی های کدام پلان دارین یا خیر؟ تشکر. په پروان ولایت او چارهکار ښار کې دغه د زیرزمینیو د جوړولو دلته په کابل کې په تیر نظام کې دغه زیرزمینیانې جوړې شولې، دوکانونه جوړ شول. او د علمیار صاحب فکر کوم د ښاروالۍ یا به د ښارسازۍ وزارت مربوط وي. زموږ په وزارت کې دغسې پلان علمیار صاحب موږ نه لرو چې یا زیرزمیني جوړه سي او یا دا پلان نشته په وزارت کې. وزارت کې دا پلان نشته. بله پوښتنه راخلو.
سلام، وقت همه بخیر. خیلی امیدی هستم. سوالم از جناب مولایی صاحبی بود. سرک های تای مسکن اما تمام شد، اما سرک بادامباغ الی سرای شمالی تکمیل است. کدام دلیل خاص وجود دارد؟ امین صاحب زموږ د ټولګټو وزارت مسؤلیت په لویه کې د هیواد هغه سړکونه دي چې له ولایت تر ولایته او یا له ولایت تر ولسوالۍ پورې وي. له ولسوالۍ تر کلیو پورې د انکشاف دهات وزارت مربوط دي او په ښار کې دننه سړکونه د ښاروالۍ مربوط دي. په همدغه اساس کومه ساحه چې دوی یادوي هغه زموږ یعنې هغه کار زموږ مربوط نه دی. ډیره مننه. تاسو د سړکونو یادونه وکړه. په ټوله کې د کابل ښاریان د دغه برخې څخه ډېر شکایت لري. مثلا د سرای شمالي نه نیولې تر باغ بالا پورې چې کوم سړک دی کلونه کېږي، 3-4 ځلې هم ورغول شو، بیا متاسفانه هماغسې پاتې دی. طبعا په دې برخه کې هم هیوادوال هیلهمند دي چې دغه کار وشي. په هر صورت انشاءالله د نور چارواکو څخه به په دې برخه پوښتنه وکړو. بله پوښتنه که څوک لري؟ سلام مولوی صاحب، وخت په خیر. منصور سنگریم. مولوی صاحب، تاسې د سالنګونو د هوا د حرارت یا یخوالي سوړوالي لامل روښانه کړ چې دا د یخوالي له امله خرابېږي. یو لامل چې د سړکونو د خرابېدو موږ په ګوته کولی شو هغه دا ده چې موټر له هغه حد نه ډېر وزنونه باروي. اسلامي امارت دې ته کوم پلان لري چې موټرو ته وزن ورکړي چې دغه نه به ډېر مال نه باروي؟ تاسې وزن به مو ډېره مننه. سنګري صاحب، موږ له حاکمیته وروسته په ټول هیواد کې 18 ترازوګان درلوده چې هغه هم ډېری خراب و. له هغه وروسته اوس مهال په ټول هیواد کې 22 ترازوګان فعال لرو تر 18 پورې، یعنې دا نور د نصب کار روان دی. پلان مو په دغه کال کې د 52 ترازوګانو دی او ټولو موټرو ته که لسټیرا وي که ټیلر وي که نور یې ټولو ته وزن ټاکل سوی دی. کوم څوک چې له هغه ټاکلي وزن زیات راوړي دغه لپاره موږ خپله لایحه لرو چې 3 پړاوونه لري. په لومړي پړاو کې توصیه ورته کوو چې او تخلیه د بار ځینې کوو چې هغه کوم بار یې دروند راخیستی دی هغه تخلیه کوو او توصیه ورته کوو چې بیا ځلې د عمل تکرار نه سي او نمبر پلیټ یې ثبتوو. که دوم ځلې بیا هغه خطي تکرار سي بیا یې نمبر پلیټ ځینې ګرځوو او دې کس ته تخلیه د بار کوو. په دریم ځل یې محاکمو ته معرفي کوو. یعنې موږ په پوره توګه ورته ژمن یو، په هیڅ صورت درانه وزن ته اجازه نه ورکوو. تېره ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې هم خپل رئیس صاحب د همدغه موضوع یادونه وکړله چې ځینې سیمو کې موټرونه ډېر په لوی وزن سره راځي او دا سړکونه خرابوي. اگر چې دغه موضوعات وار وار په تیر نظام کې هم یاده شوې ده، خو هیله ده چې دا ځلې جدي ډول باندې مخنیوی وشي. ډېره زیاته مننه کوو له ټولو څخه د مولوي صاحب حمیدالله مصباح د ټولګټو وزارت ویاند څخه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ خپرونې ته راغلی او دوستانو ته معلومات ورکړي. کور مو ودان. ډېره مننه. عزیزانو، دا وه د ځوانانو راډیو د مخامخ له ځوانانو سره د دې اونۍ خپرونه چې تاسو وړاندې شوه. هیله ده د پام وړ مو ګرځېدلې وي. د خپرونې تکرار په جمعې ورځ د ماښام په 7 بجو مه هېروئ او ژوندۍ بڼه یې بیا نو د پنجشنبې په ورځ باندې. دربیا چې تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. په الله مو سپارم.